علم دی ته وایي چې ادراک د نفس الشی ته علم ویل کېږي. دا د علم وایي. او ادراک د نفس الشی د حصول دپاره کوم علت وي شاته دغې ته به فقه ویل کېږي. او چې کله تا ادراک د نفس الشی هم وکړو او د هغې د حصول چې کوم علت و هغه هم حاصله کړه او هغه ته راوالي قلب و دماغو کې کینوي لوبې لباب خلاصه مسلمانانو ته وړاندې کوي دغې ته حکمت وایي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. اوس شکل یو مسلمان لکه تاسې چې یاست، یو عالم چې تاسې چې یاست، یو فقیه چې تاسو چې یاست، چې هم نفس ادراک او علم ورسره وي په سینه کې، هم هغه علت د حصول ستا قلب و دماغو کې وي، هم هغه ته راوالي او نور انسانیت ته رسوي په دې اوصاف الثلاثو چې تاسو موصوف شوي دغې ته علمای ربانیین ویل کېږي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نو خالته تعلمون الكتاب او بیا تدرسون او درس بل چاته رسول. تاسې نن د علماء ربانیینو په خارج کې مصداق یاست، سطحي خلق نه یې. ستاسو په قلب و دماغو کې یو صلاحیت غیبی خداوندی تاسو ته درکړه، اوس خپل صلاحیت په کار واچوئ. او لوی سعادت دا ده چې د اسلامی نظام برسر اقتدار ده او تاسو ته الله تعالی نن په فقهي ډګر کې په تخصص او مسلکیان شوي، نو ستاسو ذمہ داری دا ده دا به بل چاته به رسوئ.